توبه 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 یا خدای پاکه ته خو مو پرده وکړې. توبه 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 دا څنګه پاټ وسولو؟ یا خدای پاکه ته خو خیر راپېښ کړې خدای پاکه. توبه 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 وای دا څه وشو؟ هلکه دا څه کوې چې د هسپتالو مخ ته ولاړې؟ یاره بیماري ده. د چیش بیماري ده؟ خیر خیر یاره بیماري ده. انډیوال مې بیماره دی. په انډیوال مې راوړی دی هسپتال ته. ډېر پریشانه یم، ډېر سخت بیماره دی. بس خدای پاک دې را جوړ کړي. څه وایې بیماره دی؟ هو یاره بس ډېر پریشانه یم. څه به سوي دي؟ یاره کینسر یې دی کینسر. دغه خبره ما درته کوله. دغه سګرېټ څکې نو بیا به دې بډوکې هم خراب وي، دغه معده به دې هم خرابه وي، دا غټه معده چې دا خوراک ورات چې دغه رګونه به دې هم خراب وي، دماغ به دې هم خراب وي، هره خوا به دې خرابه وي. دا سګرېټ څکې دا سګرېټ مه څکوه یاره. نو څه وکړو اوس؟ دا عادت ته مجبور یو یاره. دا څنګه عادت دی؟ دا څنګه عادت دی چې ته د سګرېټو عادت لرې؟ خو ولاړ شه یو فروټ واخله، مالټې واخله، کیلې واخله، د هغو عادت جوړ کړه چې تا دا سګرېټ راخیستي دي او دا وایي دا زما عادت دی، په هغو باندې عادت جوړ کړه یاره. بس د دغه بیا جلا عادت دی یاره. دغه خبره زه درته کوم. دا بیا څنګه عادت دی یاره؟ دا ډېر بېکار عادت دی. بس چې یو واره پکښې وتې بس بیا مخ ته تګ کوي، پر ریورس نه راځي. څه هو یاره بس ته دماغ مه خرابه. ورځه ولاړ شه، زه د واره ډېر ټینشن یم. په دا انډیوال مې ډېره خوا بده ده. ته دلته راته غږېږې نه که به راڅه خراب شوی. ورځه ولاړ شه. ښه ای خبرې لا هم ته کوې. دلته د هسپتالو مخ ته ولاړ یې، سګرېټ څکې، لګیا یې او ټینګ ټینګ خبرې. ته څوک یې چې ما ته وایې؟ ځه ولاړ شه ځه. زه خو تا ته ښه خبره کوم. ته د هسپتال مالک یې، چوکیدار یې، څه شي؟ وایه خبره لا هم ته وکړې. وایه ستا څه کار دی؟ زما څنګه کار نه دی؟ زه د هسپتال چوکیدار یم، ته داسې ټینګ ټینګ خبرې کوې ها؟ نو یاره اوس موږ څه وکړو؟ موږ د عادت ته مجبور یو یاره. اوس انډیوال مې بیمار دی، کینسر دی. وروره ډېر پریشانه یم. دلته پیسې نشته، دلته هغه نشته، دلته انډیوال ډېره خرچه غواړي. وروره کینسر دی کینسر. نو خو که تا په انډیوال خوا بدوله دا سګرېټو پر ځای به دې هغه له فروټ راوړی خو اول مې هم درته وویلې. ښه ته دا راته ووایه دا ستا انډیوال هم سګرېټ څکول یا هغه سګرېټ نه څکول یاره؟ نو بیا څه چمولو؟ تا څنګه چمپه شوی دی یاره؟ کیسه داسې وله سګرېټ ما څکولی، انډیوال مې خالي په دود باندې کینسر شوی. No, 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 no.